اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو او خوږو دوستانو، ما سره په لاس کې قرآن شریف ده او په دې کې الله جل جلاله ډېرې قصې را نازلې کړي دي. یوه قصه پکې ډېره زیاته ښایسته، جالبه او په زړه پورې قصه ده. الله جل جلاله فرمایي چې دا احسن القصص ده، یعنې ټولو قصو نه بهترینه او ښکلې قصه. نو دا د یوسف علیه السلام قصه ده چې یو ځوان او د الله جل جلاله لپاره څومره ښایسته قرباني ورکړې ده، څومره صبر یې کړی ده، څومره ښکلي کارونه یې کړي. په دې کې ډېر زیات عبرتونه دي دوستانو. اول به زه انشاءالله تاسو ته لنډه دا قصه وکړم په اسانه ډول باندې، له هغه نه وروسته به بیا په دې قصه کې چې کوم عبرتونه دي، کوم درسونه دي، کومې فایدې دي، انشاءالله هغه به زه درنه راوباسم او په هره ویډیو کې به انشاءالله یوه فایده بیانوم، د دې لپاره چې دا فایدې زموږ په دې ژوند کې ګټورې دي. موږ ترنه فعلا لپاره پند او عبرت اخیستلی شو، یعنې په خپل ژوند کې کولی شو چې ډېر زیات څه د دې صورت یوسف نه فقط زده کړو. صورت یوسف دا فقط یوه قصه نه ده، دې کې الله جل جلاله دومره عبرتونه، دومره ښایسته قصې موږ تاسو ته کړي دي. داسې عبرتونه دي، درسونه دي چې هغه موږ په خپله ژوند کې ترنه ډېره زیاته ګټه اخیستلی شو. موږ ته یو فکر راکړي، موږ کولی شو چې د یو مسلمان په صفت باندې یو ډېره ښکلې پالیسي ولرو. موږ کولی شو چې دا ژوند ډېر یو ښایسته منظم ژوند جوړ کړو. نو انشاءالله اول به زه تاسو ته دا قصه وکړم، له هغه نه وروسته به بیا راځو او په هره ویډیو کې لنډې ویډیوګانې انشاءالله یوه فایده به هم موږ ترنه راوباسو او په خپل ژوند کې به انشاءالله عملي کوو. دوستانو، یوسف علیه السلام دا چې کله پیدا شو، ماشوم و، د ده 11 نور ورونه هم و. دغه 11 ورونه دوی یوسف علیه السلام چونکې وړوکی و، نو خپل پلار یعقوب علیه السلام له هغه سره ډېره مینه او محبت کوو، ډېر زیات مینه او محبت یې ورسره کوو. ځکه ماشوم سره طبیعي خبره ده چې پلار ډېر مینه کوي، ډېر محبت ورسره کوي. نو کله چې دغه ورونو یوسف علیه السلام ولیده، نو د دوی حسد ورسره پیدا شو چې ولې پلار زمونږ د دې کشر ورور سره دونه مینه او محبت کوي. دغه حسد دوی دې خبرې ته ورسول چې دوی اراده وکړه وایي راځئ دا یوسف دا به قتل کو، مړ به کو، نو د پلار دا مخه به موږ ته خالي شي. له هغه نه وروسته به بیا د پلار له موږ سره مینه او محبت کوي. کله چې دوی دا اراده وکړه، نو یو پکې وویلې وایي نه، داسې به کوو چې قتلوو به نه او همدارنګه چېرته په صحرا کې به نه غورځو، بلکې دا به داسې وکړو یو کوهي کې به واچو، په یو سا کې به واچو، نو هلته به یو څوک راشي، هغه به راوباسي، د ځان سره به یې ویسي. زموږ اصلي هدف دا ده چې د پلار له مخې نه دی ورک کړو، په دې کې به موږ کامیاب شو، لرې به کړو، خبره به ختمه شي. بس په دې باندې سره متفق شول. بالاخره په جرګه باندې راغلل، خپل پلار ته ورته ویل چې پلاره ته دا موږ سره ولېږه، چکر به ووهو، ساعتېري به وکړي، خوراک به وکړي. پلار یې ورته ویل زه ګوره ډارېږم، هسې نه شي چې دا زما دا زوی دا د تاسو نه لیوه وخوري. خو دوی ورته ویل نه ای پلاره موږ خو ډېر نفر یو او تکړه ځوانان یو، څنګه امکان لري چې دا ستا ماشوم موږ نه لیوه وخوري، نو پرېږده موږ سره. بالاخره قناعت یې ورکړ. کله چې بوت له ځان سره یوسف علیه السلام کله چې له ځان سره بوت، نو هلته دوی هغه خپل کار وکړ، یعنې دوی یې په یو دولچه کې کېنه او کته یې کته کړه په کوهي کې. هملته یا یې په پړي پورې تړلی و یا یو څادر پورې، خو هلته به دې سا کې کته کړه. بالاخره دوی ترنه راغلل. کله چې دوی ترنه راغلل، نو خپل پلار ته وویل چې ای پلاره، سخت په ژړا باندې ورته راغلل، چغې او بغارې وهلې، وایي پلاره ستا دا زوی خو له موږ نه لیوانو وخوړ، موږ تللي وو، چکر هم واهه او دی هم کېنولی و د خپل سامان سره، چې بیرته راغلو هغه لیوه خوړلی و. ای پلاره ته موږ باندې باید اعتماد وکړي، موږ تا ته رښتیا وایو ای پلاره. نو دوی له ځان سره د یوسف علیه السلام هغه کمیس هم راوړ، هغه یې ترې نویستی و، د بل څه شي په وینه باندې ککړ کړی و. وایي دا وګوره دا ثبوت ده چې یوسف علیه السلام دا لیوه خوړلی ده. نو کله چې راوړ د ځان سره، نو پلار ورته وویلې وایي ما ته صبر کول پکار دي، فصبر جمیل، ما ته پکار ده چې زه صبر وکړم، ښایسته صبر. ځکه چې تاسو وایي هر یو څه کار کړی ده، خو یو څه کړي دي، چې هر څه پلان هم جوړ کړی ده، هر څه ظلم او زیاتی هم چې کړی ده، خو مقصد یو څه چل تاسو کړی ده. نو ما ته پکار دی چې زه صبر وکړم د داسې حالت سره. کله چې یوسف
هلته په دې سا کې وو نو یوه قافله راغله نو خپله دولچه چې ورکته کړه د اوبو د کش کولو راخیزولو په خاطر باندې نو یوسف علیه السلام هغه کلکه راونیول او پکې کېناست. کله چې دوی راکش کړه نو ویلي ده چې ماشوم د ماشاءالله وایي او څومره ښایسته ماشوم راووت، دا خو ډېر ښایسته ماشوم ده، نو دا به وایي مونږ خرڅ کړو، په دې به پیسې وګټو. یوه بله قافله تېرېده چې هغه د عزیز مصر د مصر پاچا او ورسره زلیخا هم وه، نو هغوی باندې دا په یو کم مقدار د پیسو باندې خرڅ کړه. کله چې خرڅ کړه نو دغه پاچا عزیز مصر د مصر پاچا ورته وویلې خپلې ښځې ته چې ته د دې احترام وکړه، قدرداني وکړه او ښه د وساته، کېدای شي مونږ ته آینده کې په کار راشي، مونږ به له ده ډېره ګټه واخیستلی شو. نو الله جل جلاله یوسف علیه السلام ته ښکلی ځای ورکړ، ځکه هغه د مصر د پاچا کور ته لاړ، بس هلته ښه ژوند یې درلوده، د خوشحالي ژوند یې درلوده. کله چې دا ځوان شو نو دا ډیر یو ښایسته ځواني الله جل جلاله ورکړې وه. د دې ترڅنګه یوسف علیه السلام ته الله جل جلاله د خوبونو تعبیر علم ورزده کړ، یعنی کله به هم چې چا خوب ولیده بهترین تعبیر به ده ورته راویسته، د خوبونو په تعبیر باندې ډیر ښه پوهېده او الله جل جلاله پوهه ورکړې وه. کله چې دی د پاچا په دې کور کې اوسېده نو د پاچا دا ښځه زلیخا دا په دې یوسف علیه السلام باندې مینه شوه، ځکه دا ډیر ښایسته ځواني درلوده. دومره زیاته مینه شوه چې لیونۍ شوه د ده په مینه او محبت کې. بالاخره دې ښځې فیصله وکړه چې د یوسف سره زنا وکړي، بدفعلي ورسره وکړي. نو ټولې دروازې بندې کړې، هر څه حالات برابر کړل او ورته ویل چې شابه راځه چې بدفعلي وکړو. یوسف علیه السلام ورته ویل معاذ الله، د الله نه پناه غواړم، دا خو الله جل جلاله ما ته عزت راکړی، څنګه ممکن ده چې زه دا بدفعلي وکړم. بالاخره یوسف علیه السلام منډې کړې دروازې خواته او دغه ښځې هم منډه کړه. یوسف علیه السلام تښتېده، د ښځې پسې را منډه کړه چې راوینیسي. نو چې کله یې رانیاو نو دې وخت کې له شاخوا نه د یوسف د کمیس نه یې راونیو، نو هغه کمیس یې هم چیرې شو. کله چې دوی وتل په دغه وخت کې دغه پاچا راغی او دا حالت یې ولیده، د ښځې سمدستي ورته شکایت وکړه چې د داسې انسان سزا به څه شی وي چې هغه ستا اهل ته په غلطه او په بده سترګه باندې ګوري، یعنی یوسف ما ته غلطه سترګه باندې کتلي دي. نو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام په خپله ورته وویل وایي نه زه ملامت نه یم، دې زه رابللی یم بدکاري ته، زه هېڅ ملامت نه یم. په دې وخت کې یو نفر راغی وایي زه به د عدل انصاف فیصله وکړم. هغه فیصله څه شی ده؟ وایي که چېرته د یوسف د مخکینی طرف د کمیس داشت کېدلی وي نو د دې معنا دا ده چې یوسف حمله کړې، ښځې دفاع کړې، د له کمیس نه نیولی، نو دا په دې وخت کې یوسف به ملامت وي. لیکن که د یوسف کمیس د شاخوا نه چیرې وي د دې معنا دا ده چې یوسف تښتېدلی، د ښځې له شاخوا نه پرې حمله کړې، نو دلته به ښځه ملامته وي. همداسې یو کله چې د یوسف کمیس یې وکړه د شاخوا نه چیرې شوی نو پاچا پوه شو او ورته ویل چې ته بخښنه وغواړه د خپلې ګناه او اصلي ملامته ته یې د اصلي چل د تا جوړ کړی و ای ښځې. بالاخره په دې خبره باندې د دې شاوخوا چې کوم وزیران دي، رئیسان دي، مشران دي، دا ټولو ښځې خبرې شوې چې د پاچا ښځه څومره ساده ښځه ده، د خپل غلام په مینه کې دومره لیونی شوې ده. بالاخره دا زلیخا دا ټولې دا ښځې راوغوښتلې او ورته ویلې راشئ تاسو ته ما ډوډۍ کړې. کله چې دوی راغللې نو میوې ورته کېښودلې داسې په قابونو کې او یوه چاړه هم ورسره کېښوده. بیا یوسف ته ورته وایي راشه داسې تیر شه د دې ښځو په مخ کې. کله چې یوسف تیر شو نو دا ښځې حق حیرانې شوې چې دا څه ناشنا او عجیبه ځواني الله ورکړې ده. دغه ښځې د دې یوسف په دې مینه کې دومره زیاتې غرقې شوې چې دوی دا خپل د دې په ځای چې هغه میوې پرې کړي دا خپل لاسونه یې پرې کړل، یعنې هېڅ په ځان نه وې پوه شوي. داسې ښایست الله جل جلاله ورکړی. نو دغه ښځې ورته ویلې وایي دا هغه انسان ده چې تاسو زه پرې ملامتولم. نو د ښځو ورته ویلې وایي سبحان الله، دا خو انسان نه ده، دا خو یوه فرښته ده چې الله جل جلاله پیدا کړې ده. نو دغه قصه الله جل جلاله موږ تاسو ته په دې قرآن شریف کې ذکر کړې ده. له دې نه وروسته دې ښځې یوسف علیه السلام ته تهدید ورکړ، و یا به زما خبره مني او یا به زه تا په جیل کې په بندیخانه کې به دې اچوم. یوسف الله ته وویل چې ای الله ما ته دا غوره ده چې زه بندیخانې ته لاړ شم له دې نه چې دا بدفعلي وکړم او دا بدکار وکړم. نو د دې په خاطر باندې یوسف دا په جیل کې په بندیخانه کې وغورځول شو. د سره 2 نفره د پاچا کارمندانو
د پاچا کارکنانو چې د پاچا خدمت به کاو دا هم د سره د بندیخانې ته ننوتل. کوم جرم دوی کړی کله چې دوی د بندیخانې ته ننوتل ورسره نو هلته ورسره دا یو ځوان خوب ولیده. یوسف ته وایي چې ما خوب ولیده چې زه انګور زیخم او له دې نه شراب جوړوم. او د بل ورته ویلې وایي زه خوب وینم چې زما په دې سر باندې ډوډۍ ایښي او له دې نه مرغان دا ډوډۍ خوري. نو د دې خوب تعبیر راکوي ته خو ډېر ښه انسان یې ډېر ښه انسان یې. نو یوسف ورته ویلې د یو نفر ته چې ته شراب جوړوي وایي ته به بیرته لاړ شي او له سزا نه به بچ شي. ته به لاړ شي د پاچا خدمت به بالکل بیرته شروع کړي. او هغه نفر چې هغه دا بل خوب لیدلی هغه ته ویلې چې ته به په دار باندې وځړول شي او ستا سزا هغه مرګ ده. هماغه رقم وشو دا نفر نجات پیدا کړ لاړ. نو مخکې له دې نه چې یوسف دوی ته دا خوب بیان کړي خپل دعوت هم ورته ورته ویل چې زه داسې یو عظیم انسان یم چې د یو الله عبادت کوم. آیا یو الله عبادت بهتره ده که د ډېرو خدایانو چې سړی پکې ګډ وډ شي؟ او همدارنګه خپل دعوت یې ورته ورکړه چې زه د یعقوب د ابراهیم د اسحاق دا پلارګنۍ لرم او د دوی عبادت چې کوم رب کو زه هم د هغوی عبادت کوم. نو دوی ته عین وخت کې خپل دعوت هم ور وړاندې کړ بیا وروسته ورته د خپل خوب تعبیر هم وړاندې کړ. دوی ته ویل چې تاسو هم له ما سره یو ځای شئ په دې دعوت کې ښه انسانان شئ او ښه مسلمانان شئ. له هغه نه وروسته دا انسانان خو لاړل. کله چې دغه انسانان وتل یوسف علیه السلام د یو ته وویلې دا کوم چې به نجات پیدا کوي له مرګ نه ده ته ویلې چې ګوره ما خپل پاچا ته ور یاد کړه چې داسې یو ښه انسان په بندیخانه کې پروت ده بې ګناه انسان پروت ده چې تهمت پرې لګېدلی ده. خو دغه انسان له ذهن نه ووتل او خپل پاچا خدمت شروع کړ. کله چې د خپل پاچا خدمت یې کو پاچا خوب ولید. خوب یې ولید وایي زه 7 غواګانې غټې چاغې غواګانې وینم چې یو ډنګرې غواګانې راځي او دا خوري دا غټې غواګانې خوري او 7 دانې وږي دا کوم چې وږي دي د غنمو وږي چې ورته وایي یا د غنمو دغه یو وږی چې ورته وایي دا زه دا 7 دانې وچ وینم چې دا خوري دا 7 دانو لمدو لره یعنې وچ دغه وږي د غنمو دا راتاویږي داسې له لمدو نه او دا له ځان سره ختموي او ختم سوځوي. نو د دې خوب تعبیر وایي راکړي د خپل قوم ته ویلي د خپلو مشرانو ته ویلي هغوی ورته دا ناشنا خوب د ګډ وډ خوبونه دي ورکوی تیر شه. دغه خادم ته ور یاد شول وایي زما یو ملګری د بهترین انسان ده چې هغه به د دې تعبیر درته راوباسي هغه په بندیخانه کې. نو ما ته اجازه راکړه چې زه ورشم. سمدستي ورته راغی ورته ویلې ای یوسفه د دې خوب تعبیر راکړه. یوسف علیه السلام سمدستي ورته د خوب تعبیر وویلې وایي تاسو ته اول 7 کلونه ډېر ښه سرسبزه کلونه را روان دي په تاسې په هغې کې به تاسو هر څه خوراک غلې او دا دانې د هر څه به زیاتي رزق به ستاسو پراخي. خو له هغه نه وروسته بیا 7 کاله راځي چې هغه به د 7 کالو دا به ځان سره هر څه ختموي. سخت د قحط کالونه 7 کاله را روان دي سخت به وضعیت خرابوي. دا د دې خوب تعبیر ده. کله چې راغی دغه بیرته د خپل پاچا ته دا خوب تعبیر ورته بیان کړه دا پاچا بالکل متاثره شو چې داسې ناشنا انسان ده داسې دقیق تعبیر ناشنا تعبیر یې راوویست چې اول 7 کاله به دا سرسبزه وي له هغه نه وروسته وچ کلونه راځي. بیا یوسف علیه السلام صرف دومره هم ونه کړل چې دا صرف خوب تعبیر ورته ووایي بلکې ورته ویلې وایي 7 سنه په دې 7 کلونو کې تاسو دغه غله ساتئ تاسو دا هر څه رزق او دا دانې دا هر څه ساتئ د دې لپاره چې هغه 7 کاله چې وچ را روان دي د قحط کالونه په هغه کې به بیا په کار درته راشي او حتی لږ لږ د تخم لپاره هم وایي څه ساتئ داسې مه کوئ چې ټول وخورئ بیا په هغه 7 کلونو کې نو لږ لږ ځان سره ساتئ. نو دا پاچا ډېر متاثره شو وایي راویې باسئ. یوسف علیه السلام ته وایي نه زه تر هغه وخته پورې نه وځم تر څو چې زما دغه خبره ثابته نه شي تر څو پورې چې زما صفایي نه بیان شوي چې زه بې ګناه دې بندیخانې ته راغلی وم. نو وایي ورشه پاچا ته دې ووایي چې دغه ښځو نه پوښتنه وکړي. ښځو ټول وویل چې یوسفه دا بری ده له هر قسم ګناه نه دا بری ده او هیڅ ګناهګار نه ده دا موږ ګناهګار یو چې دا یې رابللی د بدکاري ته. نو په دې سره الله جل جلاله د یوسف هغه براعت وکړ. کله چې دی راووت له بندیخانې نه پاچا ورته وویل چې ته موږ سره ډېر د لوړ مقام انسان یې ډېر یو ښه انسان یې او ته امانتدار یې. یوسف علیه السلام ورته وایي دا صحیح خبره ده چې ته ما په یو چوکۍ باندې مقرروې خو دا مهرباني وکړه چې په دې خزانو مې مقرر کړه ځکه چې هغه وروسته وچ کلونه 7 کاله را روان دي وضعیت به ډېر خراب وي. نو زه به هلته څه وکړم
د دې لپاره به یو ښه تدبیر وسنجو. پاچا بالکل موافق شو، هغه مقرر کړ. دا 7 کالونه چې کله سرسبز و دا تیر شول، یوسف علیه السلام ټول دغه غلې او دا ټول دغه حبوبات، دغه دانې، دا غنم و جوار، دا شیونه مکمل ښې خزانې ورته جوړې کړې، دا سټور کړل په منظم ډول باندې، ګودامونه یې ورته جوړ کړل. بیا هغه 7 کاله وچ کلونه راغلل. په دې کې د یوسف علیه السلام دا نور خلک هم ورته راتلل، د یوسف دا ورونه هم راغلل. د دې په خاطر باندې چې قحط ډېر زیات عام شوی و. ټول خلک خبر و چې د مصر دا رقم خزانه دار یوسف دا ټول شي ځان سره ذخیره کړي دي او ډېر په ارزانه قیمت باندې تقسیموي. نو دوی هم راغلل چې یو څه واخلي. کله چې راغلل نو ویې پیژندل یوسف چې دا خو زما ورونه دي، خو دوی یوسف نه پیژند. دوی څه فکر کاوه چې دا به دومره راوتلی لسان او دومره لوی انسان به ته جوړ شوی. نو دوی ورته ویل چې موږ باندې یو څه ناڅه رحم وکړه. نو دوی بالکل هر څه ورته ورکړل. ورته ویل تاسو څو ورونه یې؟ وایي موږ 11 ورونه یو. وایي ښه بل ورور چېرته وایي هغه کور کې پلار سره پاتې ده، وړوکی ورور یو د یوسف بنیامین نومېده. نو هغه هم وایي بل یوسف ورته ویل بیا چې راتلی هغه هم ځان سره راولئ، که نه بیا زه تاسو ته هېڅ مصرف ګوره نه درکوم، هېڅ یو شی درته نه در باندې خرڅوم. نو دوی ویلې بالکل صحیح ده. کله چې واپس را وګرځېدل نو پلار ته یې وویلې چې پلاره دغه ده موږ راغلو، ماشاءالله ښه داسې بارونه یې راته بار کړي دي، هر څه یې راکړل. چې کله بارونه اخلاص کړل نو په دې بار کې د دوی هغه کومې پیسې یا کوم شی چې دوی ځان سره راوړي وو چې په هغه باندې دغه هغه واخلي، دا دانې واخلي، هغه هم ورته بیرته یوسف په دې بارونو کې ایښي وو، په دې لپاره چې ښه تشویق شي. هغه یې هم بیرته ورته واپس کړي او ورسره یې دا نور شیان هم ورکړي. نو دوی حیران شول چې دا څومره ښه انسان ده. نو پلار ته ډېرې زارۍ وکړې چې پلاره دا وړوکی ورور هم موږ سره پرېږده، ځکه موږ سره هغه دا وعده کړی چې زه به تاسو ته تر څو پورې چې تاسو وړوکی ورور نه یې راوستلی نو زه تاسو ته هېڅ هم نه درکوم. هغه ورته ویلې وایي ګورئ زه به څنګه په تاسو باندې بیا اعتماد وکړم، تاسو خو مخکې یو وارې ما سره غلطي کړې وه، یوسف هم له منځه بوت، اوس دا وړوکی بل زوی هم تاسو سره کړم، تاسو خو به دا هم له منځه یوسئ. دوی ورته وویل چې ګوره موږ یې راولو چې هر رقم یې. دوی ورته ویل نه، یعقوب علیه السلام ورته ویل چې ما ته هم تر څو پورې له الله نه کلک عهد نه یې راوړی نه یې در سره پرېږدم. نو دوی قسم ورته وخوړ په الله باندې چې دا به موږ راواپس کوو، په دې کې به بېغوري نه کوو او له منځه به یې نه وړو. نو بیا ورته هغې اجازه ورکړه چې کله راغلل نو وړوکی ورور چې یوسف ولید بنیامین ورته ویلې وایي زه ستا ورور یم یوسف او هېڅ مه خفه کېږه، زه تا ځان سره پاتې کوم ونه ډار سي. وایي بالکل صحیح ده. نو یوسف په قانون کې حکومت کې دا نه و چې څوک بې ګناه ځان سره وساتي. نو د دې لپاره یو چل جوړ کړ. هغه چل دا و چې خپلو خادمانو ته یوسف ویلې وایي د ده په دې بار کې د ده په دې اوښ باندې یو زما دا جام کېدی د سرو زرو، داسې یو ډېر قیمتي د جواهرو جامو چې په دې باندې مې پیمانه کوله. نو کله چې دا د ده په بار کې کېښوده، دا خلک روان شو، هر څه یې ورته برابر کړل. بیا د یوسف د کارمندانو اعلان وکړ و ای غلو راوګرځېږئ، تاسو غلا کړې ده. د یوسف ورونه بالکل ورګوي د الله خاطر کوي، موږ خو غلا لپاره نه یو راغلي، موږ خو د دې سم انسانان یو، نه د دې لپاره راغلي یو چې فساد وکړو، تاسو ولې موږ په دې باندې متهم کوئ؟ وایي څه شی ورک دي درنه؟ وایي دغه یو جام د پاچا قیمتي جام ده او دا ورک ده او دا تاسو پټ کړی، تاسو کې یو نفر پټ کړی. بالاخره دوی ورته ویلي وایي موږ نه ده پټ کړی، وایي موږ تلاشي کوو، که په خپله یې څوک راوړي را دې وړي، موږ به ورته یو بار اضافي ورکو او که څوک یې نه راوړي تلاشي مو کړه بیا به هغه ته سزا ورکول کېږي. خو وایي تاسې ووایئ، یوسف علیه السلام ورونه یې پوښتنه تاسې ووایئ چې د هغه سزا به څه وي که ورسره پیدا شو. هغوی ویلې د دې سزا به دا وي زموږ په دین کې د غله سزا دا ده چې دی به 1 کال د چا نه چې غلا کړي د هغه به خدمت کوي. بس وایي صحیح شو. نو بارونه یې راسپړل د بنیامین بار ته چې ورسېدل چې راویست پړل هغه ګوري په هغې کې جام پروت. نو دا ورونه ډېر سخت خفه شو چې دا فیصله خو موږ پخپله کړې وه چې دی به پاتې کېږي، اول ته موږ له پلار سره کلک عهد کړی و چې دا به موږ بېرته راولو. ډېر سخت خفه شو، جرګه یې وکړه. بالاخره یوسف ته راغلل چې ته خو یو ډېر یو ښه انسان یې، مهرباني وکړه زموږ په دې 10 ورونو کې یو نفر انتخاب کړه، هر یو چې ته غواړې، خو دا وړوکی پرېږده موږ سره، ځکه چې پلار دې پسې ډېر زیات خفه کېږي او موږ نه یې کلکه وعده اخیستې ده، پلار یې ډېر زیات غمجن ده، سپین ږیری ده. دوی ورته ویل نه دا څنګه امکان لري، څنګه امکان لري چې جرم د یو نفر کړی او ودې نیسو بل نفر، دا خو ظلم ده. بالاخره یوسف علیه السلام په دغه چل باندې دا ورور ځان سره پاتې کړ. دا چې کله راووتل د پاچا له دربار نه نو ټولو وویل چې موږ خو پلار سره کلکه وعده کړې وه. دا نور وویل چې موږ زه خو یو پکې مشر پکې وویل چې زه خو قسم په الله د مصر ځمکه نه پرېږدم،
تر څو پورې چې الله زما په حق کې فیصله نه کړي یا راته پلار اجازه نه راکړي زه نه ځم له دې ځینه بس. ځکه دا ډېر ځان لپاره ډېر د شرم ځای ګڼه چې د څنګه امکان لري چې موږ د خپل پلار سره بیا بې وعدې شو. کله چې دوی لاړل پلار ته خبر ورک، پلار ورته وویل چې ما سره صبر ښایي، څومره ظالمان یې تاسو او تاسو اوس هغه وړوکی زوی هم له لاسه ورکړل زما. نو دوی پلار یې ورته وویل چې الله نه زه تمه لرم د الله نه چې کیدی شي الله دا ټول بیرته راته واپس کړي. په خپلو زمانو ته بیا وویل چې لاړ شئ وګورئ دوی پسې پلټنه وکړئ، د الله نه مه مایوسه کیږئ ځکه د الله نه کافران مایوسه کیږي. نو دوی بالاخره بیا راغلل نو خپل د یوسف ته بیا لګېده چې ای مشره، ای عزیزه، ای قدرمنه انسانه، ته مهرباني وکړه موږ ته غله راکړه، زموږ وضعیت ډېر خراب ده، زموږ پلار ډېر مریض ده، ډېر سپین ږیری ده، حالات ډېر خراب دي. نو دلته یوسف علیه السلام ډېر زړه نرم شو، سترګو نه اوښکې راغلې او نور یې نشو کولی چې ځان پټ وساتي. نو ورته ویلې وای آیا تاسو خبر یې چې تاسو د یوسف سره څه کړي؟ دوی حق حیران شو ځکه دوی خو پوهېدل چې دا خو یو موږ ته دا خبره معلومه ده یو الله ته، دا څوک ده چې دا خبره ترې نه خبر ده. نو سمدستي ورته وویل ته یوسف یې؟ وایي زه بالکل یوسف یم، الله ما ته عزت راکړی. بیا دوی ته وویل چې دوی ورته ویل چې یوسف موږ ته بښنه وکړه، موږ خو ډېر سخته غلطي کړې، تا سره ظلم کړی وای، بس ما درته بښنه کړې ده. سمدستي ورته بښنه وکړه. بیا ورته ویل دا زما کمیس واخلئ، زما پلار ته یې وروړئ، د هغه په سترګو باندې په مخ مبارک یې واچوئ، نو د هغه دا سترګې به بېرته جوړې شي. نو بیا ټول بېرته راشئ، ټول دلته راشئ، موږ سره به یو ځای شئ. نو دوی چې کله را روان شول، دا کمیس یې را روان کړ د یوسف، پلار یې ان هلته په کنعان کې یعقوب وویلې وای ما باندې د یوسف بوی لګېږي. دا نور هغه ورته ویلې خلکو ورته وویلې وای ګوره ته همغه پخوانۍ خبرې کوې، ګډې وډې خبرې. وای نه زه د الله نه هغه څه باندې پوهېږم چې تاسو نه پوهېږئ. کله چې راغی کمیس په مخ باندې ور واچو نو سترګې بالکل بېرته کار شروع کړ، بینا شو او بیا ټول را روان شول. کله چې راغلل دلته یوسف علیه السلام ته په مختلفو ځایونو باندې، بیا چې کله دوی یوسف ولید نو ټول ورته په سجده باندې وغورځېدل. په اوله کې ما نه دا خبره هیره شوه چې زه باید دا خبره وکړم. یوسف علیه السلام دا چې کله وړوکی ماشوم نو ده یو خوب ولید. دا خوب یې ولید چې ما ته 11 ستوري دا سجده کوي سره له سپوږمۍ او له لمره، دا ماته په سجده پراته دي. پلار ته دا خوب وویلی، پلار ورته ویلې وایي دا خوب دی ورونو ته مه بیانوه ځکه چې شیطان د انسان لپاره لوی دښمن ده، هسې نه چې د دوی ورونو تا سره څه حسد پیدا شي. صحیح ده، پلار یې دا خبره ورته کړې وه. نو کله چې دوی دلته یوسف ته سجده ولګوله نو د یوسف خپل پلار ته وایي ای پلار دغه د زما د خوب تعبیر چې الله رښتینی وګرځاو، دغه ده 11 ستوري چې د ده ورونه دي سجده کې ورته وغورځېدل او د ده پلار او مور دغه سپوږمۍ او لمر دا هم ورته په سجده وغورځېدل. دا د تعظیم سجده وه. انشاءالله دا به موږ پر روانو هغه کې وضاحت ورکو او دا ډېره جالبه ډېره ښکلې قصه ده. دا په همدې ډول باندې په قرآن شریف کې ذکر شوې ده. زه به انشاءالله د دې نه ډېر ښایسته درسونه ناشنا خبرې په انشاءالله تاسو په دې قصه کې واورئ چې تاسو په دې ژوند کې د اول ځل لپاره اورېدلي. کې ډېرو خلکو به بالکل دا تصور نه کېږي چې قرآن شریف کې هم داسې ښایسته او ناشنا خبرې شته دي. نو انشاءالله له موږ سره اوسئ او را روان کلیپونه لنډ کلیپونه به انشاءالله شارټ کلیپونه به په دې کې به انشاءالله تاسو له دغه قصې نه ډېر څه زده کوئ د الله په توفیق سره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.